بله واقعه د بدنظري څوک چې په بده سترګه باندې څوک چل علامه ابن قیم جوزی په خپل کتاب کې ضم الهوا کې بله واقعه نقل کوي چې یو مازن و په بغداد کې او ډیر صالح او نیک انسان و چې د هغه نوم هم صالح و او 40 کاله هغه اذان کړی و د څه کار لپاره یو ورځ منارې ته خیجي او د هغه جومات ترڅنګ د عیسویانو کورونه ول په هغې کې په یوې جنۍ باندې د دې سترګې پریوځي او په بد نظر باندې هغه ته ګوري نو د اذان نه وروسته ورځي د هغې جنۍ د کور دروازه ډبوي هغه جنۍ ورته آواز کوي چې ته څوک یې دا ورته چې زه صالح مؤذن یم چې کله هغه ورته دروازه خلاصوي نو دا لاس ورچوي او هغه عیسوي جنۍ ورته چې تاسو خو مسلمانان یاست تاسو خو ډیر دینداره یاست نو دا خیانت تاسو څنګه کوئ خو مازن د خپل حالت ورته بیان که او د اخلاقي فساد غوښتنه ترې کوي هغه جنۍ ورته وایي چې هیڅ کله ته ماته لاس نشي راوړی تر څو چې ته خپل دین پرې نږدې مازن بدبخته چې د الله په غضب کې گرفتاره دی هغه دا وایي چې زه د مسلماني نه بیزاره یم ګوره د دوکو او د شیطان د وینا قبلول دي خو هغه دا ورته وایي چې بیا هم زه ستا خبره نه منم دا خو تا د خپل مقصد لپاره ویلی دي کیدای شي چې اسلام ته بیرته واپس شي زما څو شرایط دي اول به ته د خنزیر غوښه خورې دویم به شراب څکې ابن قیم جوزی په ضم الهوا کې لیکي چې دا د خنزیر غوښه هم خوري او شراب هم څکي خو جنۍ د دې نه فرار کوي او تښتي او جنۍ دا ورته وایي چې ته بام ته وخیجه تر څو زما پلار راشي کور ته او زما او ستا ترمنځ نکاح وتړي چې په شرعي طریقه باندې ما او تا خاوند او ښځه شو چې کله د کور بام ته خیجي نو چونکه دې شراب څکړي و نشه کې و په ځان نه پوهېده په باند باندې ګرځېده را ګرځېدو اخر ښکته را ګرځېږي او د دنیا نه سترګې پټوي نو مسلمانانو ورونو دا ډیر د عبرت اخیستلو مقام دی د دې دنیا د مسلمانانو نظام اول د شیطان د فتنې نه خراب دی چې شیطان تل لپاره په دې هڅه کې دی چې د مسلمان نظام د مسلمان دیانت څنګه خراب کړي او دا په هلاکت او په بدبختي کې وغورځوي دویم د ښځو د فتنې نه ځکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله رب العزت بني اسرائیل د دې فتنو د وجې نه تباه کړل نو الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي چې د شیطان د جال نه هم ځان خلاص کړو او هغه ښځې چې تاسو غواړئ په فساد او په منکراتو کې اخته کړي د هغه د جال نه هم ځان خلاص کړو بلکې تل لپاره دا کوشش وکړو چې په خپل ژوند کې موږ او تاسو الله د خپل ځان نه څنګه راضي کړو او د الله په وحدانیت باندې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په حقانیت باندې چې اقرار کړی په دې باندې مستقیم پاتې شو چې د خپل پښې موږ او تاسو ونه ښویو د دنیا په مادیاتو د دنیا په لذاتو او په نعمتونو باندې دوکه نه شو چې خدای مکړه د دې مستقیمې لارې نه منحرف شو او د الله رب العزت په غضب او په لعنت کې کار نه شو لکه څنګه چې واقعیت تاسو واورېدل نو الله رب العزت دې موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي چې کله د نیکو اعمالو توفیق راکړي الله دې موږ ته ثبات او استقامت نصیب کړي تر څو چې په خپل ژوند کې الله رب العزت د راضي کړو د خپل ځان نه او په آخرت کې سرلوړي الله ته ولاړ اوسو په دې هیله قدرمنو اوریدونکو دا به زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په پاک رب سپارم پاتې ژوند او پاتې ورځم نیکمرغه الله مو مل شه